دغه باندې بحث کړیو د نزول په مسایلو باندې او نن درس به هغه مسایل چې د قرآن تر نزول تړاو لري په هغې باندې بحث یوه ډیره جنجالي مسأله طالبانو هغه مسأله د انزل القرآن على 7 احرف دغه مسأله یوه له جنجالي مسائلو نه ده او په دې مسأله به لږ بحث وکړو. اول دا چې دغه حدیث تقریبا یوی صحابه روایت کړی، علامه ابن الحجر په فتح الباری کې او علامه جلال الدین سیوطی په اتقان کې هلته وایي چې دا حدیث یوی صحابه روایت کړی ده او د بخاري نه نیولې ده. نور ډیرو علماو دا حدیث روایت کړی ده. وانزل القرآن على 7 احرف دا مسئله هم تر نزول تړاو لري. څه معنا لري؟ قرآن الله پاک په 7 حرفونو نازل کړی دی. 7 حرفونو نه مطلب څه شی ده؟ نو په دې کې 40 اقوال دي او 40 اقوالو کې بعضی مشهور اقوال دي او بعضی غیر مشهور اقوال دي. ټول 40 اقوالو باندې بحث نه کوو، صرف یو څو قولونه چې هغه لږ مشهور په مابین د علماو کې دي هغې باندې بحث کوو او چې کوم یو د ما مختار ده او د محققینو علماو د دنیا مختار دا درته ذکر کوم. دا مسئله طالبانو دومره ډیره جنجالي ګرځېدلې ده چې بیخي تر حد نه ډیره جنجالي ده. حتی امام سیوطي سے په اتقان کې 40 اقوال ټول ذکر کړي، خو سیوطي سے 2 خپلو کتابونو کې بیا داسې لیکلي دي. اگر چې اتقان کې داسې لیکلي وي اولینی قول دا ده چې انزل على 7 احرف وی دا د متشابهاتو نه ده، بیخي د دې په معنا څوک نه پوهېږي. نو ښه خبر دا ده چې دا مونږ الله ته وروسپارو. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امدامي د متشابهاتونه ده. دا حدیث د متشابهاتونه ده، دې په معنا باندې د الله نه بغیر بل څوک نه پوهېږي. دا د امام سیوطي سے اتقان کې اولینی رایه دا ذکر کړي. دلته څه نه دی ویلي، صرف یو عالم ته منسوبه کړي چې دا د فلان کې عالم رایه ده. خو سیوطي سے 2 نور خپلو کتابونو کې دغه رایه د مختاره ګرځولې. تنویر الحوالک علی موطا لامام مالک په دغه کتاب کې سیوطي سے لیکلي دي وی دا د متشابهاتو نه ده او د ما رایم وای دغه مختاره رایه ده. او دویم کتاب د امام سیوطي سے ظهر الرباع علی المجتبى چې په نسائی باندې کومه حاشیه ده التم امام سیوطي سے لیکي چې د ما رایه مختاره ده چې انزل على 7 احرف دا د متشابهاتو نه ده. اتقان کې څه نه وي، اولینی رایه دا ذکر کوي، وروسته تحقیق کوي. اما په 2 د نورو کتابونو کې چې تنویر الحوالک په موطا باندې شرح کړي طالبانو، ډېره ښه شرح ده، ښه کتاب ده، اصل کې 2 جلدونو کې ده. نو په دې کتاب کې طالبانو چې دلته موبایلونه کدی دا زنګونه خو بیا موږ په څنګه یې کړ دا درواخله د چا ده مولسي بند. نو انزل القرآن على 7 احرف دینه بعد یار څوک دلته موبایل کدی بندوي به انزل القرآن على 7 احرف. نو 7 احرف کې یو شرط دا ده چې د سیوطي صاحب کومه خبره دی هغه د متشابهاتو نه ده. تنویر الحوالک چې په موطا باندې شرح کړي. الله پاک دنیا کې هغه څوک چې تقریبا په ټولو صحه او ستو باندې او په 9 کتابونو باندې شرح لري هغه سیوطي صاحب. د دنیا کې بل څوک ان شاء الله داسې نشته. په متقدمینو کې په بخاري، په مسلم، په ابو داود ابن ماجه، په نسائی او په موطا د امام مالک سے باندې چې په دې باندې شرح لري او هغه تنویر الحوالک ده. خو بیا مو فکر وي د سیوطي او بل کتابم په دغه نامسته ده
تنویر الحلق فی امکان رؤیت الرسول والملک. نو بیا چې درنه غلط نسی تنویر الحوالق تنویر الحلق. او یو دغسې په نامه یو بل کتاب هم لري الحبائق فی اخبار الملائک. 3 وړه کتابونه د عاجز سره شته. او زهر الرباع علی المجتبات په نسائی باندې کومه حاشیه کوي، ډېره ښه حاشیه ده. کومه نسائی چې موږ لویه دوره کې وایو په همدغو باندې هم دغه حاشیه شته ده، مطبوع هم ده. هلته م امام سیوطي صاحب لیکي وایي انزل القرآن على 7 احرف چې ده بیا وایي د متشابهاتو نه ده، د دې په معنا باندې بغیر د الله نه بلې څوک هم نه پوهېږي. نو معلومیږي چې دا مسئله ډېره جنجالي ده. که جنجالي نه وای ولی سیوطي حتی ذاتي دې ته پکې تللی وي دا د متشابهاتو نه. او دویمه رایه دا د زکریا صاحب الابواب والتراجم کې هم دغه رایه ذکر کړي. کله چې امام بخاري باب کړي علامه زکریا صاحب الابواب والتراجم کې همدا یو قول نقل کړی چې دا دومره سخته مسئله ده چې سیوطي د متشابهاتو نه ګرځولې. نور علامه زکریا صاحب هم څه ورباندې نه دی ویلي. او دویمه رایه دا د انزل القرآن على 7 احرف د دین مراد قراءتونه دي. دا و قراءتونه ترنه مراد دي. څوک وایي مراد له دینه و قراءتونه دي، خو امام ابن الحجر دا رد کړی ده. هغه لیکلي وي نه دا غلطه خبر ده. مراد له 7 احرف یعنی یو روایت دا د په یو څلوېښتو کې چې و قراءتونه تر مراد دي، نه دام نه د مراد. ابن حجر، علامه قسطلانی، علامه زکریا صاحب او جز المسالک کې، او علامه سیوطي صاحب اتقان کې، علامه زکریا صاحب په حاشیه د لام الدراری کې دې ټولو دا رد کړي. شهاب الدین علوسی په تفسیر روح المعانی کې هغه په دې رد کړی ده، وینا دغه مراد نه ده. حتی علامه سیوطي صاحب او روح المعانی دا د عوامو خبر بللې، وی دا د عوامو غلطه خبر ده چې مراد له 7 احرف نه و قراءتونه مراد دي. ځکه قراءتونه له وونه ډیر دي، مشهور صحیح د و دي، اما له وونم ډیر دي. بیا طالبانو که چېرته بحث راغی په هغې درته بحث هم کوم. په هغه نورو قراتونو باندې هم د قرآن تلاوت جایز ده که نه؟ بلکل جایز ده. حتی په مونځ هم پې باندې جایز ده. شامی رد المحتار کې، ظفر احمد عثماني لاو سنن کې، او علامه عبدالحی لکنوي سے په سعایي کې پې باندې بحث کوي. چېرته بیا په دغه مسله بل مستقل بحث کوم انشاءالله، انتظار اوسئ. نو انزل القرآن على 7 احرف نه چې څوک قرائت مرادی دا هم صحیح نه د علماو په دې رد کړی ده. بل رایه دا ده، بعضې علما وایي چې مراد له 7 احرف نه هغه اصناف انواع مراد دي. خو دغه اصناف انواعو کې بیا علما 2 ټوټې کېږي. خیر د هر یوه به بیله بیله کو. انزل القرآن على 7 احرف یعنی و انواعه. و انواعه څه مطلب و انواعه؟ بعضې علما وایي و نوعې دا ترېنه مراد ده له و انواعونه، چې معنا کم یو چې خپل موبایل کې ځنې طالبانو راسي و انواعو کې بیا 2 خبرې دي. یو و انواع رایه دا ده انزل القرآن على 7 احرف و نوع تر مراد دي. و انواعو کې ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه او قصص، دغه و انواع په دغه لحاظ باندې ترنه مراد دي. علما وایي چې دا و انواع ترنه مراد دي هغه په دغه لحاظ باندې دي. نو زبل ته زنګ نه راځي اوس. و انواع بیا وی په دغه لحاظ ترنه مراد دي. چې دا 3 رایه سوله انزل القرآن على 7 احرف. څه مطلب؟ لغې نه مطلب دا ده چې و اصنافه و صنفه و انواع، هغه و انواع څوک دي؟ ناسخ و منسوخ د قرآن کې. قرآن الله پاک په و حرفونو نازل کړی. و حرفونه څوک دي؟ ناسخ و منسوخ.
متشابه او محکم قصص همداسې ورسره نور. نو څوک وایي دا ترنه مراد ده او څوک وایي چې نه مراد له دې نه انواع دي، خو انواع په دې لحاظ باندې په لحاظ د ادا باندې قرآن الله پاک په حرفونو نازل کړی ده. حرف څه معنا؟ هغه انواع د ادا، ادغام، مد، قصر او ترقیق، تفخیم، اماله، د دې لحاظ انواع باندې الله پاک قرآن نازل کړی. کمی انواع هغه انواع چې هغه طرق د ادا دي. دغه رایه په احنافو کې علي ابن سلطان محمد القاری الهروي مختاره ګرځولې، تقریبا مختاره ګرځولې په مرقات کې. ځکه مشکات کې دا حدیث راځي علي قاری سے هلته اوږد بحث ور باندې کړی ده، هغه هم دغه رایه مختاره ګرځولې. او د دنیا لوی محقق خصوصا په علم د قراءاتو کې امام جزري، د امام جزري په هغه باندې د شرح هم لري المنح الفکریه علی مقدمه الجزري، علي قاری صاحب شرح د ور باندې. نو علي قاری صاحب رایم دا مختاره ده، د امام جزري رایم دغه رایم مختاره ده. علامه محمد انور شاه کشمیری شیخ هند الاکبر علامه انور شاه کشمیری صاحب هم دغه رایم مختاره ده. اگر چې په فیض الباری کې چې کله بحث جای راځي کشمیری صاحب وی ما په دې باندې مفصل بحث مخکې کړی ده، لاندې شاګرد حاشیه کړی ده، وی استاد نه خبر وی رسوي ده، د فکر کړی چې ما مخکې خبر کړی ده، مخکې د خبر نه ده کړی پکې. نو خو علما د کشمیری صاحب نه دا نقل کوي چې د رایم دغه رایه مختاره ده. نو دنیا کې د درې علماو رایه، د لوی علماو د امام جزري او د علي قاری او د انور شاه کشمیری صاحب رایه دا ده انزل القرآن على 7 احرف، هغه طرق د ادا، تفخیم و ترقیق، ادغام، مد، قصر، اماله، هغه ترنه مراد دي چې دا د دوی رایه ده. دا څلور رایې سوي د امام سیوطي د رایې سره. دوا رایې طالبانو علما اکثر علماو ته منسوبې ګرځي او علما ورنه تعبیر کوي چې دا راجح رایې دي. ابن الحجر په فتح الباری کې دا دواړه رایې راجح ګرځولي، دواړه رایې. علامه قسطلاني هم دغه رایې راجح ګرځولي، سیوطي صاحب اتقان کې هم د اکثر علماو دغه رایې. عبدالباقی الزرقانی المالکی په شرح د موطا د امام مالک صاحب کې دغه دوه رایې راجح ګرځولي. علامه زکریان صاحب په حاشیه د لام الدراری کې او په اوجز المسالک کې دغه رایې مختاري ګرځولي. یعنی دا دواړه رایې راجح دي. یو ری به درته ذکر کم، بیا په دې دوو کې یو رایې ډېره راجحه ده، هغه راجحه رایې د امام بیا مختاره ده. یو لږه راجح رایو نه طالبانو دا ده قرآن په حرفونو نازل ده. څه مطلب؟ یعنی مطلب دا چې قرآن کې کله داسې الفاظ راغلي دي چې معنا یوه ده، الفاظ مختلف الفاظ دي خو معنا طالبانو یوه معنا ده، الفاظ مختلف معنا یوه. څوک وایي مراد له 7 احرف نه دا مراد ده. دا داسې چلو چې اول کې قرآن نازل سو، په قرآن باندې خلق نه عرب ول، خو بیلو لهجو والا عرب ول. نو الله پاک یا عرب ول بعض الفاظ سم نسو ویللی، نو چې معنا یو وي الفاظ بیل وي. لکه مثلا یو سړی طعام الاثیم، دی اثیم نسو ویللی. عبد الله بن مسعود سے ورته طعام الفاجر. ګوره معنا د اثیم او د فاجر یو معنا ده، الفاظ بیل. نو یا 7 احرف نه دا مطلب چې معنا یو، الفاظ متبادر، تعال، اقبل، اسرع. نو معنا یو د طالبانو او الفاظ مختلف الفاظ دي. اقبل، تعال، هلم، عجل، اسرع، ټول هغه الفاظ دي معنا یو ده، الفاظ مختلف دي.
على 7 احرف مطلب دا د الله پاک قرآن په حرفونو نازل کړی. مطلب دا ده چې معنا یو ده او الفاظ بیل دي. یا الله پاک قرآن کې وایي فلما اضاء لهم مشوا فيه. هغه مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه، سعوا فيه، سعوا مروا، دغه دوه الفاظ هم پکې راغلي دي. نو علما وایي د 7 احرف یا یو معنا دا ده. دغه وی راجح رایه ده. دغه تقریبا د اکثر علماو په نسبت باندې راجح رایه ده چې لفظ مخالف فی معنا یو وي. څوک وی دغه رایه راجح رایه او مختار رایه ده چې دا د امام طحاوی رایه ده. اگر چې علما وی دا بیا وروسته منسوخه شوی، اول کې چې قرآن نه وی نازلېده د عربو د اسانتیا لپاره دا وه، وروسته دا رایه بیا منسوخه ګرځېدلې ده چې دا د امام طحاوی صاحب رایم ده او علامه سیوطي صاحب هم دا اکثرو ته منسوبه ګرځولې. علامه ابن الحجر او قسطلاني او بعضې نور علماو هم دغه رایه هغه علماو ته اکثر علماو ته منسوبه ګرځولې. خو دا اول د اسلام کې وښه ګوري طالبانو دا لهجې فرق یوه پښتو ده. په یوه پښتو کې پښتو فرق لري. د قندهار پښتو یو قسم ده. موږ بیا موږ د دې طرف خلک داسې فکر کوو فرا او هلمند او قندهار ومن والاهم، هغوی ټول موږ فکر کوو دا قندارۍ پښتو ده. بیا د افغانستان د کونړونو بله پښتو ده، د جلبات بله پښتو ده، پکتیا بله پښتو ده. هغه څوک چې ژبو سره بلد نه وي، منګل، زدران، زازي، خوست، دوی ټول په یوه پښتو حسابوي. قندهار ته هم چې لاړ شي د قندهار او د هلمند او د فرا د خلکو پښتو بیا فرق کوي. صحیح ده، باره به پکې وایو خو باره کې بیا فرقونه شته ده، داسې فرق کوي. او بیا خوست ته چې لاړ شي، پکتیاو ته لاړ شي، منګل، زازي، زدران، بیا په مابین کې ژبه فرق کوي. هلته پاکستان ته چې واوړي وزیرستانونو ته وزیرو دول د خپل مابین کې بیا فرق کوي. همداسې بیا د موږ په پښتو کې لوګرو کابل تقریبا بیا فرق کوي او غوربند پروان د کابل سره بیا فرق کوي. کلی په کلی بیا په بعضې لهجو باندې فرق کوي. زموږ موسیو خپله ولسوالۍ مو د دې کلي خلکو سره موږ بیا په لهجه کې بعضې فرقونه لرو، داسې څه فرقونه وي. نو عرب هم من خو ډیر لږ یو د پښتانه نسبت دوه مملکتونو کې واقع یو. عرب 22 مملکته اوس په دنیا کې عرب دي، 22 مملکته څومره ډیر عرب دي. نو د هغوی لهجو کې خو به خود فرق وو. نو اسانتیا لپاره الله پاک د دوی د اسانتیا لپاره قرآن کې د اوه لغاتو اجازه، د اوه الفاظو اجازه ورته چې وی وایي. بیا دا وروسته منسوخ شو. دا یوه رایه ده، دا 7 احرفین کې وي، دا مقصد. بل رایه دا ده انزل القرآن على 7 احرفین ولغاتو باندې الله پاک قرآن نازل کړی. ولغات یعنی عربو کې به طالبانو ولغاتو بیل بیل لغتونه بول. دا هم په عربو کې د هر قوم ځان ته لغتونه ول. یو خو لهجه د طالبانو یو لغت ده، د لغتونو بیل بیل لغات ول په عربو کې. صحیح د عربو کې خو ډېر لغات سره خو دانې مشهور ول چې هغې کې مشهور لغات قریش ول، هذیل ول، از، ربیعه، حوازن. نو دغه مشهور او سعد دغه مشهور، یا یمن، حمیر، دغه مشهور لغات په عربو کې وول. دغه لغاتو باندې الله پاک قرآن نازل کړی ده. دغه رایم بیا تقریبا حافظ ابن عبد البر او بعض نور علماو دغه رایم اکثر علماو ته مختاره ګرځولې. په دنیا کې یو عالم د تفسیر جوړ کړی ابن عطیه اندلوسی المحرر الوجیز، ما سره تفسیر ستا دم دا رايه مختاره ګرځولې. امام بیهقی شعب الایمان کې دغه رايه مختاره ګرځولې ده. دوی هم دغه رايه مختاره ده. علامه ظفر احمد عثماني صاحب نم علما دغه رايه مختاری چې د دیوبند علماو کې مشهور عالم ترسوي. ابن الحجر، علامه قسطلاني او زرقاني او جز المسالک کې دغه په دې رايه سیوطي اعتراض کړی ده
امام سیوطي لیکلي دي وی ولغات مراد نه دي ځکه که ولغات مراد وي د بخاري حدیث کې راځي یو ورځ حکیم ابن حزام قرآن ویلې عمر رضی الله عنه دې سمونځ خلاص که عمر رضی الله عنه دا څادر د سیتاو که په غاړه کې ورواچه راکشي این قرآن په بل قرات باندې وایي رسول الله ته ویلې رسول الله سلام ورته ویلي ته یې وایه حکیمه څه یې وویلې نبی علیه السلام ویلې داسې نازل عمر ته یې ویلې رضی الله عنهما ووایه ته هغه بل قرات باندې هغه ویلې داسې قرآن نازل شوی نو سیوطي صاحب لیکلي دي وی که چېرته مراد له 7 احرف نه ولغت مراد وای هلته رسول الله ورته ویلي که ولغت مراد وای نو حکیم ابن حزام او دا څه نومیږي عمر صاحب دا دواړه قریشیان ول نو د دوی لغت باید یو وی ولې اختلاف پکې کوو نو سیوطي وایي دغه رایه صحیح ده د اکثرو علماو رایه ده خو زه دا اعتراض پې باندې کوم نو طالبانو کېدلی سي چې د سیوطي دغه جواب ته هم جواب وسي جواب داسې د خیر د دواړه د قریشیانو خو یو د یو قرات کو بل د لغت نه خلاف په بل قرات باندې قرات کو علامه شهاب الدین علوسی په تفسیر روح المعانی کې د سیوطي دا رایت نقل کړي او بیا لیکلي وي سیوطي صاحب ډېرې خبرې سته چې د تا په خبره کې زه وکم خو نورې وی څه کوم دومره به ووایم چې د ما دغه رایه مختاره ده کمه چې انزل القرآن على 7 احرف ولغات دي به چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه چې د بخاري حدیث ده به دغه وی لغات ټول د قرآن نه لرې کړل چې دویمه جمع د قرآن ولا به وروسته په جمع بحث کوو نو ټول لغات د قرآن نه وایستل شول یو لغت چې هغه لغت د قریشو په هغې قرآن پاتې نو دغه رایه د روح المعانی مختاره ده او یو له هغه راجحو آراو نه دي چې علما ذکر کوي د بیهقي غوندې لوی عالم او ابن عطیه اندلسي غوندې لوی عالم رایم تقریبا همدغه رایه ده دماغ خپل هم طالبانو همدغه مختاره رایه ده انزل القرآن على 7 احرف د دې نه اووه قرأتونه مراد ولغات مراد دي ولغتونو باندې الله پاک قرآن نازل کړی ولغات څه مطلب یعنی هغه عربو کې کوم مشهوري قبیلې چې وي د هغوی د قبیلو مطابق الله پاک و لغاتو باندې الله پاک قرآن نازل کړی او بیا هغه په قرآن کې وي او بیا د اختلاف د وجې نه چې د مسلمانانو اختلاف را نسی حضرت عثمان صاحب او قراتونه ټول لري ول لغتونه ټول لري کړل یو لغت پکې پاتې شو هغه رایه چې روح المعانی مختاره کړي د ما خپل مختاره رایه هم ده مسأله بیا هم ډېره جنجالي د طالبانو سيحدث الله بعد ذلك امرا چې ونوایي کېدی سي تر دې نه وروسته د ما تحقیق نور هم ډېر سي علم تزداد یوما فیوما کېدی سي طالبانو کال ته د ما بله رایه وي هم یا په همدې حال پاتې یم نو سيحدث الله بعد ذلك امرا احتمال لري که ټول یو څلوېښت اقوال دي کله کله سړی په د یو څلوېښت آراو کې د یو بل محقق رایه مختاري او کله د بل خو خیر بیا هم طالبانو د دنیا هم پرون مې یوه خبر درته کړې وه دې مدرسې ته چې راغلی د بدلون سره به بیرته ځئ هره مسئله حسابوی د سره پرون مې درته ویلي و هره د دین په لویه مسئله کې اختلاف شته اختلاف په طالبانو د ادب په چوکاټ کې ګوره دا تقریبا 6 مذهب مونږ نن ذکر کړل په هره مذهب کې لوی علما د دنیا چې هغه مختاره کړې وه چې هغه مختاره کړې وه چې هغه نو ته سوټی مه راخله چې هغه له اسلام نه ووته دی کفر ته لاړ نه وروره دا علمي تحقیقات دي علمي تحقیقاتو کې طالب مولا ته ادب ډېر پکار ده نو الله پاک دې موږ متادبین وګرځوي او د نزول تر مسائلو پورې طالبانو بعضې آیتونه د سورتونه یا آیتونه د قرآن مکی دي او بعضې مدني دي څه فرق ده په مابین د دې کې چې دا مکی ده او دا مدني ده بعضې علما وایي صحیح مشهوره رایه دا د راجح رایه علما ده وایي قبل الهجرت چې نازل شوي دي دا ټول مکی دي بعد الهجرت چې نازل شوي دا ټول مدني دي
رسول الله سلام چې هجرت نو کړی الته چې کوم آیتونه نازل دي دا ټول مکی دي اگر چې په مکه کې نازل سویم نه دا مکی دي ګوري دا راجح اصطلاح د داس دکې او مدنی دی ته ویل کیږي چې ورسته له هجرت نه نازل سوي وي اگر چې په مکه کې بیا نازل وي طالبانو هغه څوک دي مدنی آیتونه دي نو دې ته طالبانو دغه مشهور فرق ده امام سیوطی عبدالباقی الزرقانی مناهل کې او برهان فی علوم القرآن د زرکشی کې التبیان فی علوم القرآن د صابونی کې او ډیرو نور علماو چې په علوم د قرآن باندې کتابونه جوړ کړي فنون الافنان فی علوم القرآن د ابن جوزی کې هغه وایي چې مراد مدنی او د مکی په مابین کې فرق ده مدنی آیات تونه او سورتونه هغه ته وایي چې هغه ورسته د هجرت نه نازل وي او اگر چې په مدینه کې نه نور جینو کې واقعي خدا مدنی آیت ده او مخکې د هجرت نه دی ته مکی وي اگر چې په مکه کې نه نازل دا مشهوره رایه ده هم دا صحیح رایم او دویمه رایه طالبانو دا ده دویمه رایه دا ده چې په مکه کې نازل وي مکی ده چې په مدینه کې نازل وي مدنی ده دا دویمه رایه ده خدا طالبانو ضعیفه رایه ده او دریمه رایه ده چې د مکی خلکو ته خطاب ته وي مکی ده چې د مدینی خلکو ته خطاب ته وي دا مدنی ده خو نه ماغه راجح رایه ده قبل الهجرت مکی بعد الهجرت مدنی سورتونه دي آیتونه دي چې همدغه رایه تقریبا مختار رایه ده چې علماو ذکر کړي شهاب الدین علوسی هم ذکر کړي ده او بعضی خلک وی طالبانو فیا ایها الذین باندې چې خطاب سوی وي دا وی مکی ده نه مدنی ده فیا ایها الناس باندې چې خطاب سوی وي دا مکی ده یا ایها الناس خطاب مکی ده یا ایها الذین باندې دا مدنی ده خو علماء وی دا قاعده اکثریه ده کلیه نه ده صحیح ده بنا بر اکثر به وی طالبانو اما کلیه قاعده نسی کېدلی ابن الحجر په فتح الباری کې په دې قاعده رد کړی سیوطی صاحب هم رد کړی شهاب الدین علوسی په تفسیر المعانی کې رد کړی دا اکثریه نه ده طالبانو دې ټکی تمتی کوي او بعضی آیتونه یو خبر علما دا کوي کله چې رسول الله د مکې نه روان سو هجرت باندې تل مدینه د سفر په موده کې چې کوم آیات نازل شوي وي دا اوس مکی ده که مدنی ده دې ټکي تم فکر وي یو ورځ طالبانو یو چیرته جلسه ولې یو کمونیست تقریر کو او ویلي چې مدنی دی ته وایي مکی آیتونه دی ته وایي مولایان هم ناست ول نو سم کمونیستو طالبانو ګرم داسې بیخي ونه نو چې زه راجګ سوم پې باندې میل ما علی الجمهور او مشهوره رایه دا نه ده وروره چې تا ذکر کړله نو چې دومره غټې خبرې کوي علما ناست مرجوحه رایه به نه ذکر کوي مرجوحه رایه دا تا چې ذکر کړه راجحه رایه ذکر کړه قبل الهجرت مکی بعد الهجرت مدنی نو رسول الله چې کله هجرت د مکې نه را شروع کړي چې په لاره راتلو دا اوس کم یو ده کته خوای قبل الهجرت مکی بعد الهجرت مدنی خو چې په دلار را روانو د اته ورځې د رسول الله د مزل ونیو د سفر چې مکی نه مدینه ته هجرت دلته چې کوم آیتونه نازل دي دا اوس کوم مدنی دی او مکی دی نو علما وی دا مکی دی امام سیوطی اتقان کې وی ادم په مکی کې داخل ده دا صورت مکی ده زکه دا ټول تعبیر کوي قبل الهجرت چې کله مکه کې تقرر راغی د غین ورسته بیا دا بعد الهجرت سو بیا مدنی کیږي دې ته کې تموم فکر وی طالبانو دا هم لګ جنجالي ده ګوره او بل مسأله دا د طالبانو چې آیتونه د قرآن اکثره په حضر کې نازل شوي بعضې په سفر کې نازل شوي بعضې آیتونه علما خو بیا ډېر ذکر کوي زه یې څو مثالونه ذکر کوم اکثره قرآن په حاضر کې نازل شوی رسول الله به حاضر و بعضې آیتونه د قرآن په سفر کې نازل شوي آیات ته تیمم سفر کې وکنه
رسول الله سلام دوی له غزوې د بني مستلق نه مريسع او مستلق نه را روان ول چې الله پاک هغه آیات د تیمم را نازل کړ او دم طالبانو په سفر کې نازل شوی کله چې رسول الله سلام دوی هغه کې راغل حجۃ الوداع کې او حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ویلې کش کې موږ له مقام ابراهیم سره 2 رکعات المنځ کولای سفرو رسول الله مدینې نه راغلی ول الله پاک آیات را نازل کو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى دا آیاتم طالبانو په سفر کې نازل ده د تیمم آیات او ان تؤدوا الامانه الى اهلها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانه الى اهلها نو دا آیاتم طالبانو د عثمان ابن طلحه الحجبي چې غنی د بیت الله کلی واخیستله فتح د مکی وا کله چې فتح د مکی وا نو الته کلی د عثمان ابن طلحه الحجبي سره ودلا ایمان نو راوړی نو کلی راکه کلی نه ورکول لاس پیتاو کو په زورې تر نه واخیستله علي رضی الله عنه او بیا د ایمان راوړ بیا الله پاک دا آیات را نازل کړ چې دا کلی بیرته ورکا نو دا هم د سفر آیاتو الله پاک په سفر کې اکثره قرآن تل حضر نازل ده بعضی آیتونه د قرآن په سفر کې نازل دي ما څو مثالونه ویلې چې صرف د تاسو د ذهن ورته خلاص وي غیر طرف ته نو اکثره قرآن طالبانو د ورځې نازل شوی بعضی آیتونه د قرآن د شپې هم نازل دي اکثره قرآن د ورځې نازل شوی بعضی آیتونه د قرآن د شپې هم نازل شوي دي او یو لغینه د قبله د تحویل مسأله دا اگر چې فيه ما فيه کله چې فول وجهك شطر المسجد الحرام نو په دې مسأله باندې د آیاتونو د شپې نازل شول خبر ته صحابه او نور دو جمعتونو ته ورغی او د سحر او یو د مازدیګر مانځ کې علما بحث کوي یا علما وی عائشہ رضی الله عنها وی یو ورځ رسول الله سلام ناستو زړلی سحر وی زه او تراغله ماورتلی ولی زاړي رسول الله وی د شپې دا آیات را نازل شو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات لأولی الالباب وی رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم من ویل لمن لم يتفکر عذاب د هغه چا د پاره چې څوک په دې آیتونو کې تفکر وکړي وی رسول الله زړله ویلې د شپې د آیات را نازل شوی نورم ډیر آیتونه دي علماء البرهان فی علوم القرآن او علامه سیوطی سے فیضان فی علوم القرآن کې ډیر نورم ذکر کړی دي نو د شپې څه آیتونه نازل شوي اکثره د قرآن آیتونه او سورتونه د ورځې نازل او ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات رسول الله وی دسی ویلی ویل لمن لم يتفکر عذاب د هغه چا لپاره چې تفکر ونکي دا حدیثم صحیح حدیث دا ابن حبان په خپل کتاب صحیح کې نقل کړی ابن حبان مشهور عالم طالبانو ترسوي په صحیح کتابونو کې دنیا کې په حدیثو کې یو د کتاب د صحیح د ابن حبان بوستی دا د افغانستان د جنوب هلمند په دنیا کې یو لوی علماو نه ترسوي دا د حدیث روایت کړی نو طالبانو ډیره خبر ده د حدیث ویل لمن لم يتفکر ان فی خلق السماوات په خلقت اسمانونو کې بحث وکړه په علم د تبعیاتو کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار علم د هيئت طالبانو ګوره ویل لمن لم يتفکر علم د هيئت به ضرور تکوي طالبانو علم د هيئت علم د فلکیاتو ده هيئت الصغرى وسطا کبرى دا ډیر ضرور علوم دی او چې الله پاک سړي ته دی کې مهارت ورکړي نو ډیرو شیانو باندې بیا پوه شي د دې علومو به ضرور طالبانو درس هم کوي وایم به مو ډیر ضرور علوم هم دي ذکر رسول الله او ویل لمن لم يتفکر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات چا دی پاره لأولی الالباب نه یو مسأله باندې طالبانو تاسو بحث کوي چې المر د المر نه چارتیر سیاري او څلويخ سپوږمیګانې د سیارونو حرکت کوي په یو مسأله چې علمي تحقیق کوي
ډېرو شیانو باندې به پوه شئ. او قرآن طالبانو بیا صیفي او شتایي بعضې آیتونه او سورتونه د قرآن په اوړي کې نازل دي او بعضې په ژمي کې. مثلا په ژمي کې چې نازل ده هغه آیتونه د افک په هغه کې چې نازل شوي دي. قصه د افک څه وه؟ د عایشې رضی الله عنها د تهمت چې وروسته راځي نو دغه هم عایشه رضی الله عنها وایي د بخاري حدیث دا زموي فی یوم شاط ورځ ولا ډېره یخ نبی علیه السلام باندې چې وحی نازله سوله او نبی علیه السلام نه خولې څڅېدلې لکه جمان غوندې داسې حدیث کې راځي. نو نبی علیه السلام باندې د ژمي کې آیتونه نو بعض آیتونه ژمي کې نازل دي او بعض آیتونه په اوړي کې نازل دي. نو شتایي او صیفي اکثره قرآن پر رسول الله باندې په ویښه نازل شوی. کم آیت و صورت پر رسول الله باندې په خوب کې نازل شوی که نه؟ بعض علما مثال کې نعطینا ذکر کوي د مسلم حدیث هلته یو ټکی راځي اغفا فاغفا علی اغفاء. د دې جن علما استدلال کوي چې نبی علیہ السلام ویدو او نبی علیہ السلام باندې په خوب کې ان اعطینا نازل شوی. سیوطی سے اتقان کې لیکلي دي وینا صحیح خبر داده ټول قرآن په ویښه نازل ده. دلته چې حدیث د مسلم راغلی دا هم په ویښه باندې نازل شوی ده. دلته د اغفا نه مراد دا د هر وخت کې به چې په رسول الله باندې وحی راغله حالت به له خپل حالت نه لږ د بېهوشۍ حالت ته بدلېده. حالت به لږ بل د اغفا نه دلته هغه مراد ده. د قرآن هېڅ آیات په خوب کې نه ده نازل. ټول قرآن طالبانو په یقظت کې ده. ان اعطینا هم چې راغلی هغې اغفا نه مراد هغه د حالت بدلون د هغه به درنه مراد. او لوی مالکی مذهب عالم عبدالباقی الزرقانی المالکی په مواهب باندې چې کومه شرح کړې مواهب لدنیا چې په سیرو د رسول الله کې د 12 جلدونو کې شرح ده. ومما من الله علی بمطالعه هذا الكتاب كله. نو بل خبر طالبانو دعوتي الله پاک قرآن ټول په مځکه کې نازل کړی. داسې آیتونه هم شته چې الله پاک اسمان کې وي رسول الله پې نازل کړي وي. او امن الرسول نبی علیہ السلام بقاب قوسین کې چې الله پاک پې نازل کړی ده. آخر سورتونه د سورت بقر نبی علیہ السلام بقاب قوسین کې ورته اسمانونو کې قاب قوسین او ادنا الته طالبانو نو دا آیات الله پاک الته پې نازل که. بعضې نکتې دي ورته مو فکر وي پوهېږم طالبانو کېدی سي دا به تاسې ته دومره ښه نه وي خو علماو چیشته جوړې کړي دي علمي تحقیقات دي. نو سړی خو به باید د علمي تحقیقات زده کړي. آیتونه خو الله پاک ټول په مځکه کې نازل کړي. کم آیات داسې هم شته چې الله اسمان کې نازل کړی وو چې رسول الله اسمان کې نعم بقاب قوسین کې څه وخت کم آیات الله نازل کا من الرسول من قال سیوطی. دا د الله پاک شان وي. دنیا کې ډېر علما تیر وي خو الله پاک کله بعض علماو ته دومره علمي خدمت نصیب کړی وي چې په هر فن کې د کتاب تر حده ډېر ني. سیوطي طالبانو چې اتقان جوړ کړی 80 انواع باندې وي دماغ کتاب مشتمل ده. علوم د قرآن طالبانو څه دي 80 علوم د قرآن دي. دی وی دا خو ما یو په بل کې نه نویستلي کنه نه راباسم 300 علوم متعلق د قرآن کېږي انواع 300 باندې ټول وي مشتمل. هر یو باندې اوږده بحثونه کوي. نو د دې کتاب نه بعضې خبرې درته کوم بیا خو یې خواته هم بلې خواته به هم سره وځو کله کله خو خیر ډېره بوج نه در باندې راولم. هغه کوم چې ضرور وي هغه به درته وایم ځکه چې یو طالب یو نو باید په دې باندې پوه شي چې د قرآن متعلق ځکه کم طالب چې داسې ذهن وسیع شي داسې هم لاړ شي بیا پوهېږي. طالبانو علما د علم فلسفي وی کم طالب او کم سړی چې خپل کلی کې اوسېدلی وي یا ډېر بد اخلاق طالب
کم طالب او مولا او کوم انسان چې ګرځېدلی وي دغه اخلاق ډیر برابر وي. کوم طالب او مولا او کوم انسان چې خپل کلی کې اوسېدلی فکر کوي چې لکه چې دا د ټولي افغانستان د خلکو به بس داسې اخلاق وي لکه د موږ د کلي عادتونه اصطلاحات ټول به داسې نه ډېر فرق کوي. اوس د هلمند طالب ته چې وي چې راځه چکر ووهو داسې خوند به درکړي که نه ځکه د هغوی اصطلاح کې دا ډېره بده ده. چکر به ورته نه وایې ورته وایې باډۍ دې ډېره غټه سوې ماشاءالله ښه باډۍ دې کړې هغه ډېره بده مني د باډۍ نه. نو دا د هر چا اصطلاح ده. خوستیان نالۍ ورته وایي که نه دې توشکې ته نالۍ وایي مونږ چې نالۍ چې غوږ ته دې نالۍ درسي خوند به درکړي که دا ډېره بده معنا لري د هر چا اصطلاح نه به ځان خبره وي. یو مولي صاحب ویلي وایي کله چې امارت سقوط وکوي د پکتیکا نه مونږ وتښتېدو داسې پکتیکا باندې خوست ته لاړو. یو ملګری خپل ملګری مې نه و د ملګري ورور ته مې ورغلم وایي ما ته ویلې د ورور په نالۍ مې کښېنه زه وایي په دې اصطلاح نه هم بلد وایي ما کوي چې راته وایي چې د ورور په لالۍ مې کښېنه لالۍ خو موږ بل څه ته وایو داسې زور یې راکړ چې ورکړې وکړم وایي دی پوه شو راباندې وایي راته ویلې موږ نالۍ د توشکې ته وایو. نو ایله پوه شوم طالبانو نو چې څوک بلد نه وي که نه بده پې لګېږي نو اصطلاحاتو باندې چې ګوره کله چې ډنډ کې اوبه ولاړې اوبه خوسا کېږي که نه مردار وي کله چې اوبه روانې شي بیا اودس هم پې کېږي. نو کله چې څوک ډېر ګرځېدلی وي نو هغه اخلاقي وي ښه وي هر لحاظه ښه صفات پکې وي او چې هم د خپل ځای کې اوسېدلی دا سړی بیا ډېر بد اخلاقي. تاسې فکر وکړئ کم افغانان چې سعودي دوبۍ اماراتو کې نور خارجي دنیا کې ګرځېدلي ډېر ښه اخلاقي ځکه دنیا ورته معلومي او کوم چې د خپل کلي کې اوسېدلي نو بس دی وایي داسې فکر کوي چې لکه چې ټولې دنیا بس دا د موږ د کلي غوندې عادتونه دي اخلاق دي همداسې کوي نه د هر چا خپل خپل عادتونه. نو یو څه ګرځېدل هم ښه وي طالبانو ګرځېدل سړي ته ډېرې فایدې کوي. دا ښه مثال علما ذکر کوي اوبه چې ډنډ کې خوسا کېږي مردارېږي بوی کوي چې روانې نه کوي. انسان هم چې په خپل کلي منحصر پاتې بد اخلاق وي چې وګرځېږي بې اخلاق برابر. نو هغه صورت چې الله پاک نبی علیہ السلام باندې اسمان کې نازل کړی بقاب قوسین چې نبی علیہ السلام اسمان کې و هغه امن الرسول او اول صورت قرآن کې کم نازل شوی صحیح دا د اول چې نازل شوی اقرأ اول آیتونه چې نازل شوي داسې تعبیر به وکړو درې اقوال دي څلور بعضې علماوي اقرأ بعضې علماوي مدثر یا المدثر بعضې علماوي سورة فاتحه بعضې علماوي بسم الله. صحیح دا ده امیر المؤمنین فی الحدیث ابن الحجر وی صحیح دا ده چې اول آیات علی الاطلاق ته نازل شوي دی اقرأ آیتونه څلور که پنځه آیتونه اول دا نازل شوي او چې څوک وایي چې اول یا ایها المدثر نازل شوی نو جواب به دسو کې اول آیتونه مطلقا نازل شوي اقرأ دي اول چې صورت مطلقا مکمل نازل شوی هغه مدثر ده. جمع اوس وګوره اول آیتونه اقرا اول صورت مکمل ایها المدثر. علامه سیوطی بیا دا رایه مختاره ګرځولې او د نور علماو رایم دا او تفسیر کشاف کې جار الله زمخشری معتزلی الحنفی دا طالبانو معتزلی ده کا په عقایدو کې معتزلی ده په فروعو کې حنفی ده. به طالبانو دلته خو بزان پوي کوي کنه نن باید طالبان ویده طالبان نه وي طالبانو بالکل به شاته اوس نه ځي کله کله دې موږ او تاسې په دې جامعه کې داسې علمای اوس موږ غواړي چې شاته لاړ شو هېڅ کله موږ شاتګ نه منو هم په علوم اسلامیو کې شاتګ نه منو هم په علوم ساینسیو کې څومره مو چې وسې طالبانو ساینسي علومو کې موږ که وسه په مخ لاړ شئ هېڅ موږ مخالف نه یو نه دین د اسلام مخالف ده هم په دې نورو علومو کې شاته به تګ نه منو څومره ملیان مو چې مخالفت کوي خدای دې داسې وکړي چې هر څه طالبانو شاتګ نه منو په دې یوه خبر مو. نو جار الله زمخشری معتزلی الحنفی په عقایدو کې دی معتزلی ده
تفسیر کشاف بیا وروسته په دې خبر هم درته کوم علما وایي تفسیر کشاف په طالبان نه مطالعه کوي امام سبکی په کتاب جوړ کړی بعض نور علما وایي دا به څوک نه مطالعه کوي یو متبحر عالم ته مطالعه جایزه ده بل څوک به د تفسیر کشاف مطالعه نه کوي ځکه دی معتزلي ده په عقایدو کې معتزلي ده اما په فروعو کې حنفي ده کلکه دفاع د حنفیت نه کوي یو مثال به درته یم ځکه تفسیر کشاف د لالا سره شته تاسې به وي ولې نو ګورې نو فیه ما فیه نو طالبانو دیوه خبر کوي کله چې قرآن ویل کېږي استماع د قرآن فرض کفایي ده که فرض عین ده استماع د قرآن فرض کفایي ده که فرض عین ده دی وی طالبانو فرض عین ده حق رایه دا د طالبانو فرض کفایي ده هره مسئله کې چې فروعي مسایل راځي کلکه دفاع دی د حنفیت نه کوي صحیح عقایدو کې معتزلي ده کلک معتزلي ده ټولې خبرې د معتزله وکوي په تفسیر کشاف باندې درې علماو حاشیې کړي دي یو علامه سید شریف جرجانی سید سند علامه پندي او یو بل عالم دی د اعتزال ټول ردی لاندې اما په عقایدو کې ګورئ لوی معتزلی او په فروع کې لوی حنفي د جار الله زمخشري نه طالبانو زمخشري المعتزلی الحنفي زمخشري غلط ته طالبانو زمخشري به وایا یو بل خبر به هم درته وکم امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی بغیة الوعاط فی الطبقات اللغوین والنحات ځکه دی په لغت او د نحوه کې لوی عالم دی ښه کار نه طالبانو ما خپله د دې سره ډېره ورانه ده که ما سره د هر عالم ورانه وي په ادب کې په ما ردو کې زه نه خوابدی کېږم خو مولا بې ادبي ته مه وځه ځکه نن دنیا دومره په مخ تللې بې د موږ د اختلاف نه کفري دنیا او موږ خو دې وطن کې ډېر دښمنان هم لرو بیا غلط تعبیر کوي طالبانو تاسې هم که الله علما کړئ نو ډېر فکر مو دې ته اوسېږه که په چا رد هم کوئ چا سره مسله کې موافقه نه نو رد وکړئ د ادب په چوکاټ کې رد وکړئ جارالله زمخشري په زمانه کې یو عالم و علامه میداني ورته ویلې دا هم ډېر لوی عالم تېر شوی د یو کتاب هم جوړ کړی مجمع الامثال په نامه ما سره شته 2 جلدونو کې ده امثال طالبانو دنیا کې کم متلونه څه تیر شوي دا متلونه کیسه لري جنگ سوړ سو میری ټوټ سو دا یو مثال ده که نه او وهم د چیر د ډبا د چیرته خیزي که نه داسې یو 2 نور مثالونه خو به هم یاد وي که نه خلک مثالونه وي دا ټول مثالونه دنیا کې قصې لري او دغه مثالونو دپاره په دنیا کې مشهور کتابونه شته یو مشهور کتاب مجمع الامثال د علامه میدانی ده ډېر ښه کتاب د طالبانو وی فلان که مجیر معامر داسې ده اکلت یوم اکل سور الابیض ډېر ښه متلونو مثالونو کیسې پکې دي کیسې ذکر کوي یعنې داسې به درته ویم طالبانو په مجمع الامثال په علم د لغتو کې یو علم ده چې په هغې کې شان ورود د کیسې ذکر کوي لکه قرآن ته موږ شان نزول ورته وایو هلته د متل شان ورود ذکر کوي څنګه دا متل څنګه تیر شوی کیسه یې څنګه وه دا هم ښه علم د طالبانو دې ټکي ته مو فکر وي کله کله ما نه بعضې طالبان یا مولیان پوښتنه وکړي وایي په لغتو کې یو ښه کتاب راته وښیي زه ورته یم لغتو کې کومه مسئله باندې حیرانه چې لغت خو یو لغت ته نه وروره لغت ډېر علوم خیر طالبانو تاسې به ما سره په تنګ کېږئ نه زه کله کله بحث نه لږ ایخوا ته وځم د دې لپاره چې تاسې ذهنونه خلاص چې دنیا کې ګورئ په دې موضوع کتابونه شته ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب دغه کتاب هم په دې موضوع ده بیا ټول ما کتلی یا بل سره ټول مې نه ده کتلی علامه میداني لوی عالم دنیا کې تیر ده حج جارالله زمخشري زمانه وه یوه نو ورانه یوه ده د علماو هر زمانه کې چې ښه علما یې خپل مابین کې چندان ډېره جوړه نه وي په دې خبر اوسئ طالبان یو ولایت کې یا یو وطن کې ښه علما یې په طبیعت یو بل ته چندان نه یواره خوند نه ورکوي داسې خو باید نفس سره مقابله وکړي ویې مني خدمت یې ومني او علمیت یې ومني دا د زمانې یو عادت ته د علماو علامه میدانی کې جارالله زمخشري داسې وکړل وایي دا میدانی نه ده وایي دا نه میدانی ده یعنې نه پوهېږي که دوی دواړه فارسیبانان ول جارالله زمخشري خو میرانی ده وایي دا
خلکو به ویلې فلان المیداني، وایي ده به ویلې نه فلان نه میداني، نه پوهېږي. نو ده ته چا دا خبر ورسوله. دا شاګردان هم کله طالبانو ډېر بد خلک وي، د استادانو خبرې نقل کوي. دا کار به هم نه کوئ طالبان، هېڅ د استادانو خبرې یو بل ته مه نقل کوئ. د تاسې څه کار ده؟ استادان خپل مابین کې پوهېږي. دا نمامت د اسلام هر څه چې ویلې دي. نو جارالله زمخشري ته چا دا خبر ورړه؟ زمخشري چې خبر وی علامه میداني وی داسې جارالله زمخشري وی نه میداني وی زه به هم د سره کار وکړم. د خو دې ما په نوم کې کار کړی، زه به هم په نوم کې کار وکړم. وی جارالله زنخشري، زنخشر د اوس ته وایي چې ښځې پرېښودلي وي. نو جارالله زنخشري، زمخشري وکنه زنخشري کوي. بیا طالبانو هماغه وله چې تر نن زمانې پورې په تاریخ کې دا پاتې شوله. سیوطي 3 جلدونو کې یو کتاب جوړ کړی، بغیة الوعات فی الطبقات اللغوین والنحات. ما سره سړي کتاب کې هم درس ده. کاش کې نه وای طالبانو علماو خپل علمي تحقیقات کړي وای. د علماو ته یو عالم ته د اوس ویلل کنه طالبانو دا خوان کې خیر ده که معتزلي ده دي منګي ته ورسره. دا اوس زمانه کې ښه علما دي، خیر ده که وهابي ده او که فلان ده که خارجي ده. موږ وایو د خره بچی طالبانو علماو سره دغه الفاظ نه دي. نبی علیه السلام لیس بمتفحش ولا فحاش، او نه په بازارونو کې چغې ولي. موږ بعضې ملیانو سم د دې نه ځانونه جوړ کړي. الله دې په موږ رحم وکړي. جارالله خبره بیا ډېره لرې لاړه. جارالله زمخشري تفسیر کشاف کې لیکي وی الحمدلله اوله نازله سوي. د ابن عباس او د امام مجاهد نه نقل کړ. څلورم قول دا ده چې بسم الله اول آیات ته چې مطلقا نازله سوي. سیوطي صاحب وی نور خو زه څه نه وایم په دې خبر کې، خو یوه خبر کوم. الله پاک چې هر صورت نازل کړی د هغې په اول کې بسم الله نازله کړي. وی اقرأ صحیح ده، اول آیتونه مطلقا نازل شوي، خو اول خو بسم الله ورته نازله ده. وی د دین معلومیږي چې اول بسم الله نازله شوي دي. ما رایه دا مختاره په کمال ادب سیوطي ته څه دلیل نشته طالبانو، صرف دی وی اول دا نازله شوي. نو نازله شوي دي وروسته دي دا د هر صورت لپاره نازله شوي. والله اعلم. خو من حیث الدلیل هغه رایه ډېره راجحه ده، ځکه دلته دلیل عقلي دلیل دلته کار نه ورکوي. من حیث الدلیل النقلي د ابن حجر رایه ده چې سیوطي خپله رایه هم د اکثرو علماو اول آیتو نه چې مطلقا نازل شوي هغه اقرأ نازل. او بل طالبانو علم د سبب د نزول، طالبانو ته دا نو ډېر خوند ورکوي. طالبان چې چېرته ترجمې ته ځي سبب د نزول شان نزول ملا ذکر کوي که نه ذکر کوي، دا دوی ته ډېر مهم صحیح ده. دا مهم علم ده. او طالبان داسې فکر کوي پلانکای ملا ته دا هر چېرته شان نزول نه ذکر کوي. کور دې له غنمو نه ډک څه د آیتونو شان نزول هر چېرته نه. شان نزول دا یو فن ده د علومو د قرآن، هر چېرته شان نزول نه ذکر کوي. نو شان نزول دې ته وایي چې دا د آیات د نزول قصه څنګه وه. په حدیث کې شان الورود ورته وایي. په شعر کې هم طالبانو ډېره عجیبه نادره موضوع ده. طالبانو امام سیوطي زه تیر کال عمرې ته تللی وم، بیا خیبر ته چابود. نو بیا د مونږ یو ملګری یو د کونړ یو ملا و، الله دې ښه سره وکړي، غیر مقلد و. زه یې پېژندلم نه، ما ملګرو ته ویل ما مه ورپېژن. د دوی مونږ سره لاړه جهیونه یې مونږ ته راښودل، ډېر انسانیت یې مونږ سره. نو یو څا ته لاړلو د نږدې دغه د خیابرو کمې کلاوې چې دلته نږدې ودرېدو. نو د ما یو ملګري ده نه پوښتنه وکړه، وي دا څه ولې دومره غټه ده؟ هغه ویلې ولې په اسلام کې نشته ده، اسلام کې به دا پوښتنې نه کوي ولې. نو زه نه پېژندلم. ما ورته ویلې د ولې پوښتنه خو علامه ابن القیم بمفتاح دار السعاده ومنشور اهل الولایه ملسل دلائل ابن القیم ذکر کړي چې الله پاک افعال معلل بالاغراض دي. وی د الله په کارونو کې به د ولې پوښتنه نه کوي. نو ما ورته ویلې الله ما خو ځان داسې کړی چې زه یو طالب یم،
مل علامه ابن القیم ځکه دوی د ابن القیم او د ابن تیمیه سره بیا ډیره زیاته جوړه ده. مل سل دلایل په دې ذکر کړي چې افعال د الله تعالی معلل بالاغراض دي. په دې ورستۍ چیرته درته مفصل بحث کوم. وی د ابن القیم کتابونو سره هغه لري ممارست او ملګرتیا لري ملو دی د سلک پوی سو چې دا چې دغه په کتابونو پویږي څه خبر شته. وی په دنیا کې دوه علما ډیر خوند راکړي، یو سیوطي او دی او ډیر کتابونه لري. ما ورته تر 250 زیات کتابونه د سیوطي سره دې خبرې خوند ورنه کده چې فکر یو کې چې لکه څه لزانه وي. زه چې کله طالبانو تر اخره یادوم تاسو حساب کیم چې څو بکی. نو سیوط یو شان نزول د قران د طالبان د قران چې د آیات چې نازل سو قصه څنګه و دې ته شان نزول وایو. سیوطی تی کتاب جوړ کړی اللباب النقول فی اسباب النزول. طالبانو که ارڅو غواړي چې په اسباب النزول کې ښه کتاب پیدا کړي دا ده یو جل کې کتاب دا باید هر طالب مولا سره وي. اللباب النقول فی اسباب النزول دا یو. سیوطی طالبانو بیا بل کتاب هغه جوړ کړی ده د حدیثو په شان ورود باندې انما الاعمال بالنیات. څنګه کیسه ولا ده څنګه دا حدیث رسول الله وی ورود کیسه څنګه وا قدیم سیوطی کتاب جوړ کړی دا اللمع فی اسباب ورود الحدیث هم د ما سره ستا ډېر کتاب د طالبانو داو. په شعر کې طالبانو بیا ډېره نادره ده. موږ ته چې کله په جامعو په کاته کې شعر راوړي موږ داسې فکر کوو چې دا شعر د اخلاص سو. دا شعرم طالبان یو قصه لري محفف کالغسل قلت له انتصب کنه مستشذرات الى العلا غدایره مختصر وی کنه د فصاحت کې شرط دا چې غرابت بنئ افرنقعوا تکأتم کتأکئکم علی ذی جنة افرنقعوا. هغه ځان ته قصه لري طالبانو. سیوطی په دین کتاب جوړ کړی مشهور کتاب د شرح الشواهد المغنی 2 جلدونو کې د ما سره ستکتلې میم ده. هغه بیا د شعر قصه دا شعر ولی شاعر ویلې دا قصه ذکر کوي. نو د هر یو د پارشانی ورود وي د قران د پارشانی نزول او د پارشانی ورود وګدي مسائل دي. ځکه درته وایم چې ذهن مخلاصي بیا معنا د غیر تتبع باندې کله اخته سي. نو شان نزول د قران سیوطی سے بوئی وی علامه ابن حجر وی په دې مسأله باندې کتاب جوړ شان نزول باندې ابن حجر کتاب جوړ خو هغه وی مکمل نسو کو مسوده تماما نسو نو مینه د ذکر کړي. خو هغه کتاب د ابن حجر اوس ما سره صلی الله الحمد العجاب فی اسباب النزول. یو خبر بیا درته کوم کله کله طالبانو بعضی معاندین ما فسدا مشهور کی وی د تفتزانی سره ډیر اورانه ده. په ما به دا څوک ثابت نه کی چې غیر مقلد عالم ته ما بد لفظ ورپسې ویلی وي دا خو څه کوي فضلا عن ان یکون تفتزانیا. په طالبانو دا د ما عادت نه ده. زه یو عادت لرم حق اتباع کوم. تفتزانی و خبر مختصر کې کړي جواب علی اسلوب الحکیم ورستی درته په بحث کوم. تفتزانی لیکلی وي صحابه په علم نجوم نه پوهېدل. هلته تفتزانی غلط ته زه په تفتزانی هلته رد کوم دا دوی ته ورسېږي بیا وایي تفتزانی سره ورانه ده. ورستی په دې مسله درته بحث کوم. کومه خبر چې ما کړي د تفتزانی مو اوري د ما مو اوري کومه چې حق ولا هغه اخذ ور باندې وکړي. من کې دا عادت ته چې ته حق لري چې په ادب کې زه په هر چا حق لرم چې رد وکم. دا ما ته الله پاک دا حق را کړی او هر عالم ته الله پاک دا حق ور کړی. انت يسالونك دم تر اسباب د نزول کړهو ابن حجر په رات کړی سیوطی په رات کړی روح المانی په رات کړی دا زه د وګړي رات نقل کوم پتا ولې بدلې او په تفتزانی رات کړی ورسته خبر کوم طالبان به واوري دا هر څوک د حق لري چې په علما وردو کې خو د ادب په چوکاټ کې د احقاق د حق دی. هر متأخر عالم ولي په متأخر باندې متقدم باندې ردونه کړي. اما طالبانو هغه رد ماده سي کړی چې سیوطی لیکلی وي دا جواب علی اسلوب الحکیم نه دی. ابن حجر لیکلی روح المانی لیکلی علی قاری لیکلی وي دا جواب علی ما هغه نقل کړی به وي تفتزانی سره ورانه ده داسې نه ده. غلط تعبیر کوي. نو سبب د نزول طالبانو ډیر مهم علم
که سبب د نزول درته معلوم نه وي ته غلطېږي. څنګه غلطېږي طالبان؟ اوس مثلا فاینما تولوا فثم وجه الله، نو دې نه خو معلومیږي چې استقبال قبلې ته فرض نه ده. مخامخ قبلې ته درېدل طالبانو مانځه کې فرض ده که نه؟ د آیات نه خو معلومیږي نه ده فرض. خو د دې آیات شان نزول ولټوي چې دا په سفر کې ده. په سفر کې په دا بس پور ولي فاینما تولوا فثم وجه الله، نو که دا شان نزول سړي ته نه معلوم سړی استدلال کوي چې نو استقبال قبلې ته فرض نه ده. شان نزول نه سړي ته معلومات کیږي چې نه. داسې نور ډېر آیتونه دي چې هغې نه دا سړي ته ور معلوموي چې ظاهر ته یې ګوري نو ته به یو استدلال تېر کوي، چې شان نزول ته یې وګورې بل استدلال سړی ترې نه کوي. نو طالبانو شان نزول ډېر مهم ده، علم د العلومو د قرآن نه. خو یو ټکي ته مو فکر وي، هر آیات هر چېرته تاسې د دې غوښتنه مه کوئ چې شان نزول یې څنګه و. او یوه خبره دا ده، خو په دې به زه فکر کوم د مولي صاحبان طالبان پوه سي، هغه چا چې دورې کړي وي همدا نور طالبان نه پرې پوهېږي. طالبانو یو حدیث مرفوع ده، یو موقوف ده. مرفوع حدیث ته رسول الله قول ته ویل کېږي، موقوف حدیث د صحابي قول ته ویل کېږي. کله که یو صحابي ویلي چې د دې آیات شان نزول داسې وي، دا په حکم د مرفوع کې ده. که تابعي ویلې دې ته مرفوع مرسل ویل کېږي، دا هم ډېره مهمه مسله ده. دې ته مونږ فکر کوي که صحابي ویلي چې دا آیات داسې مونږ ناست ورو داسې د آیات را نازل، دا حدیث مرفوع ده. او که تابعي ویلي چې دا آیات داسې را نازل سو سند ورته ثابت و، دې ته بیا مونږ مرسل مرفوع وایي. دا د محدثین اصطلاح ده. تاسو طالبانو فکر کوم له دې مرتبې نه لږ ټکي اوس نه پرې پوهېږئ، یا مو چې دورې وکړه د هغه وخت کې بیا د تاسې دا مسئله ده. بیا موقوف مرفوع خو دلیل ده، حجت ته موقوف حدیث حجت ده که نه ده؟ اختلاف ته پکې اوږده مسئله ده. او بله مسئله طالبانو دا ده چې عموم د لفظ د اعتبار ده که خصوص د سبب د اعتبار. کله طالبانو یو آیات را نازل شوي د خاصې واقعې دپاره، هغه خاصې واقعې دپاره به دي که د عموم د لفظ د اعتبار ده، د هر چا په حق کې هم دغه ده. نه طالبانو خصوص د سبب د اعتبار ده، د عموم د لفظ د اعتبار، چې دا مسئله د علماو د اصول فقه مسئله ده. د دنیا لوی محقق عالم علامه دکتور زهیلی اصول فقه اسلامی کې انور شاه کشمیری سے ډېر بحث په مقدمه د یتیم البیان کې رښتیا علامه بنوري صاحب کړی، هم ډېرو علماو د اصول علما په دې بحث. هغه خاص سبب ته اعتبار نه ده طالبانو، عموم د لفظ ته اعتبار ده. هغه چې د هر چا په حق کې همغه چې نه استدلال وشو بس صحیح ده. مثلا یو آیات به ووایم طالبانو، بله ورځ یو چا پوښتنه رانه وکړه، وي دلته یو سړی ده مولا دنه له پوډۍ هم نه دزده، پډګۍ هم د مولایانو غوندې، څڼې هم د مولایانو غوندې، څادر هم د مولایانو غوندې، کالي هم د مولایانو غوندې. وي دلته راغلي جنازې ته چا ورته ویلي مولا نه وي ته مانځه مخته ته دلته هم بعضې مجلس کې پیژني وایم به نه. شفي ملا د تاسې څه کلیوال هم راځي. نو طالبانو دا څنګه د اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ قرآن کې یو آیات راځي فی الحال د ما د یاد اوس قاري صاحبانو بې تاسې را په یاد کوي. داسې و د شپې نبي علیه السلام زمانه کې دا کناراب خو پېژنئ، کېنه په آرام. دی اصل کې کېنه په آرام د طالبانو ښه، نو دې ته به چې دوی وتل باندې به وتل، کورونو کې نه ولته. نو منافقین به دې ښځو ته درېدل، هلته اسلام کمزوري. کومې ښځې چې مینځانې وې هغوی ته به درېدلې. نو بیا الله پاک آیات را نازل کړ چې د نبی علیه السلام ښځو تاسې داسې حجاب واغوندئ چې کالي مو د نورو ښځو نه بدل وي، حجاب مو بدل وي چې تاسې منافقینو ونیسي، تاسې ته بیا څه نه وایي لاره کې، تاسې نه ډارېږي. او د نورو غریبو صحابه او ښځو ته به بیا درېدل، خو هلته د اسلام کمزوري وه طالبانو. نو د دغه آیات نه علما استدلال کوي. علما وایي امام سبکي طبقات الشافعي الکبرا کې او روح المانی چې کوم لباس د علماو لباس د بل څوک به هغسې لباس نه کوي، لکه چې د عالم او د غیر عالم په مابین کې فرق وشي. علما به هم ځان ته یو لباس انتخابوي
یا مغاسې د دوی لباس. اوس ګوره ډېر خلک ولاړ وي طالب ته وګوره پکې پیژنې، ځکه د طالب اوس دغسې شعار ده، داسې څادر ده، دغسې کالي دي که نه. 1000 نفره ودروه یو طالب پکې ودروه نه معلومیږي چې دا طالب ده. مولا ودروه نه معلومیږي، ډېرې پډګۍ ولا افغانان ودروه یو مولا هم د پډګۍ ولا ودروه. د مولا لباس خاص لباس وي غایات وي. نو اصل کې خو سبب خاص راغلی که نه دغې ښځو دپاره ده. اما طالبانو عموم د لفظ اعتبار ده، خصوص د سبب د عموم د لفظ ده. عموم د لفظ نه استدلال هغې دپاره څه وي طالبانو؟ دا هم د اصول فقه د علماو دا هم ښه مسئله ده. کوم لباس چې د علماو لباس وي عین هغسې لباس به بل څوک نه کوي، خو طالبانو ملایان به هم د بل چا لباس بیا نه کوي. یې طالب د لوچکو لباس به نه کوي، داسې خلکو چې هغه د علماو لباس نه، یو څه به تم د علماو غوندې لباس کوي. کوم چې د علماو لباس وي څادر وي خولۍ وي هسې به یو څه تم کوي، داسې لباس به نه کوي چې هغه چې د علماو لباس نه وي تا هم هغسې ته طالب یو داسې د پیک خولۍ دې په سر کړي. دا طالبانو دغه خولۍ هم ناروا ده. چېرته که وخت پیدا سو په دې بحث کوم انشاءالله، که راغی او که رانغی خپل کار کوم. او یو 2-3 نورې خبرې. یوه خبر دا ده شان نزول کې به له ځان نه خبر نه کوي. شان نزول خبر به د روایته پورې تړاو دی، بالنقل وي، بالدرایت بالعقل به خبر نه کوي. دا حلاله نه ده، ناروا ده. په شان نزول کې به په سبب باندې شان نزول باندې چې کم خبر کوي هغه په چا باندې کوي؟ په نقل و روایت باندې به کوي. او بل دا ده شان نزول هغه ته ویل کېږي چې کله په وخت د وقوع ده، په ورځو د وقوع د دغه آیاتو د صورت کې کومه قصه پیښه ولا دغه ته نازل سو، دا شان نزول ده. نو سیوطي وی په امام واحدی باندې بم. امام واحدی طالبانو دنیا کې یو عالم تیر سوی 3 تفسیرونه جوړ کړي، وسیع، اوسط او یو بل تفسیر هم ده متوسط. یو تفسیری ما سره سته متوسط ته لکه چې که بسیطې ده. ښه عالم تیر سوی طالبانو ضعیف ډیر ده. نو د یوه خبر کړی والم تر کیف چې نازل سوی دی شانی نزول وی دسی چې هغه د اصحاب الفیل قصه ذکر کړې د نبی علیه السلام ډېره مخکینی قصه وه طالبانو، قصه ډېره پخوا تېره سوې که نه دا قصه. یا علما وایي چې اویا ورځې د نبی علیه السلام د هغه نه مخکې تېره سوې ده. نو هغه یې د الم تر کیف دپاره شان نزول ګرځولی. سیوطي لیکلي وي شان نزول چاته وایي چې په ایامو د نزول کې دغه واقعه واقع سوي خو ډېره سوي وي. دا شان نزول د دې آیات دپاره نه ده، صرف اخبار د له هغې نه دا شان نزول نسي ګرځېدلی. سیوطي په امام واحدي رد کړی ده. او بل دا د طالبانو یو بل شي ته هم ډېر فکر وي، کله په شان نزول کې یو مسئله مشهوره وي غلط وي. طالبانو والضحى واللیل اذا سجا د دې آیات صورت د شان نزول دپاره مشهوره دا ده. وی نبی علیه السلام په کوټه کې یو سپی مړ شوی دی. سپي بچی مړ د کټ لاندې 4 ورځې جبریل علیه السلام نه راتلو. بیا پس له هغه نه د آیات را نازل شو. طالبانو داسې نه ده، دا غلطه مشهوره شوې. دلته 2 خبرې دي. یوه داسې ده نبی علیه السلام ته یو څه وخت جبریل علیه السلام نه راتلی، وځنډېد. هغه داسې و نبی علیه السلام په کوټه کې د کټ لاندې یو سپي بچی را ننوتلی و، هغه هلته مړ شوی. نو جبریل علیه السلام نه راتلی. بیا نبی علیه السلام خپلې خادمې ته ویلې چې سپی وکته مړ ده، بیا یې ایسته واچو. بیا جبریل علیه السلام راغی. دا طالبانو قصه د جبریل علیه السلام د راتګ دپاره وه. څوک چې دغه قصه شان نزول د سورت الضحی دپاره ګرځوي ضعیفه ده، اگر چې مشهور هم دا ده خو طالبانو دا خلاف التحقیق مشهوره ده. من قال ابن الحجر فی فتح الباری، سیوطي هم په اتقان کې او هم په اللباب النقول فی اسباب النزول. کله کله طالبانو شان نزول غلط مشهور سوی وي، نو تحقیق نه طالبانو دا غلطه مشهوره سوی ده.
دغه قصه د نه راتګ د جبريل دپاره وه علیه السلام د نزول د قرآن دپاره نه وګوره دې ټکي ته فکر وي. او بله مسئله دا ده کله کله طالبانو بعضې آیتونه موافق د رای د کم صحابي نازل شوي وي. لکه عمر رضی الله عنه په دې باندې ډېر هغه کو چې د نبي علیه السلام د ښځو په اړه باندې حجاب نازل، خو هغه طالبانو حجاب د نبی علیه السلام د ښځو طالبانو یو بل حجاب خصوصیت مو چې هغې ته حجاب د اشخاصو وي. حجاب د اشخاصو د نبی علیه السلام د ښځو خصوصیت دې ته وي چې باید د نبی علیه السلام د ښځو مخ خو یو ورې څوک ونه ویني، باید د بدن اندازه یې چاته ونه لګي. لکه اوس زمانه کې به داسې ووایو بعضې علما چې هغه یو څه غیرتي خلک یا مشران خلک وي هغوی چې ښځه په چادري کې هم بیایي روانوي نه پیاده کور مخ ته ورته موټر راولي هلته یې کښېني پکې بس د پلار کرې بیایي چې بیخي د بدن مقدار چې ټیټه ده که جګه ده چادري کې هم اندازه چاته ونه لګېږي. دا د رسول الله د ښځو یو بل حجاب بل خصوصیت چې دې ته حجاب د چا وي. لږ مو په یو بله خبره هم پوه کوو. کله چې رسول الله وفات شو فاطمې رضی الله عنها ډېر زړل، اسماعی بنت عمیس رضی الله عنها ورته ویلې ولې ډېره زاړې؟ وی په ژوند کې مې چا بدن نه ده کتلی، نه ده ورته معلوم چې دا څنګه د پردي سړي، نو غواړم چې پس د مرګم د ما د بدن اندازه چاته ونه لګي. نو هغې ورته ویلي وي زه صحیح ده ته مه خوابدي کېږه، زه حبشې ته تللی یم. هغه اول د اسلام کې هجرت حبشې ته صحابه وکړی له مدینې نه مخکې حبشې ته ایتوپیا ته هلته څه وي هلته وایي حبشو به یو کار کو چې ښځه به مړه شوه ډولۍ به ورته جوړول، عربي کې ورته نعش وایي. پېژنئ طالبانو لرګي داسې په ښځه درئ او یا د وسپنې همداسې ورته هغه جوړ کړی نعش. دا د موږ علما اوس مستحب دي ګورئ. نو دا چې ورته جوړ کړه دې ته په ژوند جوړ کړه چې ویلي بس خوشحاله سړی اوس که مړه هم څه پروا نه کوي. ځکه چې کله مړی هم داسې لښتې را باندې درولي په څېره یې څادر و ټیکری اچولي د بدن مقدار به مې چاته نه معلومي. نو دا طالبانو د رسول الله د ښځو یو خصوصیت چې دې ته حجاب د اشخاصو وي. نو عمر رضی الله عنه ډېره غوښتنه کوله چې الله پاک حجاب د اشخاصو د رسول الله د ښځو په حق کې نازل او واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. یویس موافقات د عمر قطب الثمر فی موافقات عمر سیوطی په دې رساله هم جوړه کړې. یویس موافقات د عمر دي د چې خبره وکړه الله به هغسې قرآن را نازل. هم طالبانو یو لوی منقبت. او اخرینۍ خبر دا ده چې بعضې آیتونه د قرآن سورتونه د قرآن مشیع نازل شوي. مشیع دا معنا چې کله به اسمان نه مځکې ته را نازلېدل ملایکې به ورسره وي. مثلا سورت انعام چې الله پاک نازل که 80,000 ملایکې ورسره وي. او امن الرسول چې الله سورت فاتحه چې الله نازله کړه 80,000 ملایکې ورسره ویلي. مشیع وي تشیع دې ته وایي طالبانو کله چې یو څوک ځي چېرته عسکرو سره رواني لکه دا اوس زمانه کې رئیس جمهور او وزیر چې چېرته رواني ډېر ګارد ورسره وي. دې ته طالبانو تشیع وایي. مېلمه سره هم فقها وایي محدثین چې مېلمه درته راغی تر دروازې پورې به ورسره وځي. نو ملایکه 80,000 ملایکې سورت الانعام سره مشیع راغلې وي. 10,000 د امن الرسول سره 80,000 د سورت فاتحې سره. بعض آیتونه د قرآن الله پاک په دغه ترتیب باندې نازل کړي ول. هذا خذ هذا